مونږ اوټلو پرانی پچاننی صبرې کنا فضل جوسه بادار رحم. زه د کورنۍ چارو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت څخه، چې ماته 4 لنجره او 8 دانې سپیشل فورس، 3 هلیکاپټرې، 2 جیټ او دغسې نور کلاشینکوفونو یو 6 ځانمرګي کره کولی شي ماته چې راکړي زما د امنیت په خاطر. دغه شان ماته اخطار راکړي. دا وګورئ دغه خلکو ته اخطارونه ورکوي، دنیا ته اخطارونه ورکوي. ته دلته ګوره بوټو چې تړی نسي تړلی. دا یاره دغه مې زړه غواړي د خپلې څوڼې په ګوتو وشکوم. په هر ویډیو کې د شا د خوا لغته غورځي ظالم. وای ملا بوک ته ګوره او دغه ته پرېباسي چې د مسافر غوټه د په بس کې پاته سوې ده. نو زه غوښتنه د حکومت څخه کومه چې ما لره سپیشل فورس راکړي. دا بیا وګوره په قرآن که یا درجې نور زوړ سي، نه ولاکه ورټول سي، نه ولاکه مردار سي. دغه دی زنده باد پاک پرتوک زنده باد به دغه سره وایي. دا چا ویډیو ته راوستی لرې کړي. دا یاره دغه فلم څه به مې اوس ولاکه ښه راځي. دغه فلم چې اوس را په یاد سي خوا مې ګرځي. ده ته وګورئ د وای فضل. انو د کوترو شوقیان چې بیا دي چې دا کوتره وویني، یو وایي زه په 8 لکه غواړم، بل وایي زه په 12 لکه غواړم، بل وایي زه لور پکښې ورکوم، بل وایي زه داسې کوم، بل وایي زه هسې پکښې کوم، بل وایي ما ولور پکښې ماف کړي دي، 2 دانې نورې پکښې راکړه. نو اصلا کې دا کوتره مرض نیولې ده. زموږ خلک چې بیا حیوان مرض ونیسي دې کسیز نه کوي، وایي دا هم لوپر دی، خدای مو خوار که. بېشکه ځوانانو بېشکه د مولا له غړیانو چیر روان یاست تاسې د سره په کوله وکاږم. بېشکه علي کشرنګ شنه د مور شي جیمس وطن تاسو خراب کړي. او ګوري یو خبر او وای دا چا په راګاټ کړه دا شي د مایک چیر نه کړي. تاسو چې او سجدې والا دي بس اسلام چې ځنې ورک دی هغه اله نانۍ غټ ارامي به دسه جوړ سي که په لاس ورغلې. نو دوستانو عزیزانو ګوري الوار اغله الوار اله د مور شي هله پکښې وچرخې هله چرخ څه الوا ده هله پکښې غورځه هله څه وله کلچه ده کیک دی څه بلا چیش څه غول مو راوړل چې څه یار په قرآن یو دانه په دا بله خوله کې هم پسې ونیسه شه مست روبه اتڼ پسې وکړه. بېشکه د پیر صاحب مینات سخته روانه ده. د مور شي له ستونې راکښته کړه چې څوک پکښې ونه خېږي. ماشاءالله او د تنګرو کښانه وسته جمانه د دام زولي دي د غټ نه معلومېږي چندانې هغه ته بغل ته کوي بلدوزر راولي پکښې پورته کړي او خپله پورته سو. بېشکه د مور شي جې کښېنه د بغل ته کښېنه به د خیره سره جوج ماجوج بالا را ژوندي سوله. څه کیسه ده او دا دی دلته را روان کړي دي شپه سوله چې پروپاشي ګلام پروپاشي یا د مور شي چې پر بغاړې که آفرین الوکانو مخې لاکې مخې لاکې پروپاشي آفرین د مور شي جې صدا چشتي او بېشکه څه ګرفسولې په پښو دی د مور شي جې در دا بلوڅی وکاږم دا چشتي پر سر پروت دی. دا چشتي دا د خدای په څه غضب لړل دی. دا څوک دی؟ دا پیر صاحب دی. پیر نن زمانې پیران د مور شي جې سبا به اخري به یو لویشت پیران روان یې اخري په قبر ننوتلي پیران به هم نه څه آل څه د مولا مخلوق مور شي جې مو زه خدای مو دوژخ ځای که خدای مو په جنت پسې ړانده که تباه و برباد سی ورچیر سی ورټول سی. دغه مې زړه غواړي ورپورته کړي نو یو ګوته ورکړي خو داسې جست به ودرېږي په داسې نه کي او لاسونه مچي هله کیمره یې په دغه ووهل.